الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، زمان د اسلام منو دیوبندیانو د اهل حدیثو حق پرستو په خلاف هر قسم کوششونه کړي دي او دوی په خپل درسونو کې، خطبو کې، کتابونو کې دا ویلي دي او دا لیکلي دي چې د دوی عقیده دا فاسده عقیده ده او غلطه عقیده ده او دوی دا وایي چې دا د قادیانانو او د انګریزانو پیداوار دي. نو مونږ به په دې درسونو کې ان شاء الله تاسو ته د دیوبندیانو عقیده ذکر کوو، تاسو ته په پته ولګي چې دا د امام ابو حنیفه پسې روان دي کنه د دوی عقاید کې کفر او شرک دی. دویمه خبره دا ده، زما د اسلامونو زمونږ د دیوبندیانو سره اختلاف پر رفع الیدین او تراوی اتو رکاتو کې او امین بالجهر په دې مسایلو کې صرف نه دی، بلکې زمونږ د دوی سره اصل اختلاف د الله رب العالمین په باره کې او نبی صلی الله علیه وسلم په باره کې دی او د دې تفصیل به ان شاء الله په راتلونکي درسونو کې به تاسو واورئ چې دوی څه عقاید دي د الله باره کې او نبی صلی الله علیه وسلم په باره کې او زمونږ دوی سره اصل اختلاف هم په دې کې دی چې دا دیوبندیان د امام ابو حنیفه رحمه الله په عقیده باندې نه دي، بلکې دا خلق ماتوریدیان جهمیان دي او زمونږ نن ورځ موضوع هم د دې باره کې ان شاء الله تاسو ته به دا حقایق واضح شي. دا کتاب زما د اسلامونو تاسو وګورئ، دا کتاب دی لیکلی دی دوی ورته شیخ الاسلام وی حسین احمد مدنی او کتاب نوم دی نقش حیات. په دې کې صفحه نمبر 120 کې فرمای و علماء دیوبند اور ان کی اسلاف کرام رحمهم الله، او بیا په صفحه 121 کې فرمای وعقائد में वो अहल सुन्नत अशाइरा और मातुरिदिया के मुत्तबि और अमाल व फुरूع में हजरत इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला के मुक़ल्लिद हैं. تاسو کتل چې دا خلق ماتوریدیان دي، حنفیان نه دي. دا دیم کتاب د ډیر زیات مهم د دیوبندیانو او چا لیکلی دی علامه خلیل احمد سهارنپوري چې د دیوبندیانو یو لوی علامه دی، یو لوی غر دی او د دې کتاب تقریر او دسخط پې کړی د 45 نه زیات علما دیوبند او تبلیغ. واورئ دې کتاب کې څه وایي. دې کتاب کې دا وایي صفحه نمبر 25 دي كداوي ليعلم أن بحمد الله تعالى ومشايخنا رضوان الله عليهم أجمعين وجميع طائفتنا وجماعتنا مقلدون لقدوة الأنام الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان في الفروع ومتبعون للإمام الهمام أبي الحسن الأشعري والإمام الهمام أبي منصور الماتريدي في الاعتقاد والأصول. نتاسو غوري زمان الإسلام دوی دا لیکلی دي چې موږ په عقیده کې ماتوریدیان یو او په فروع کې امام ابو حنیفه پسې ځو. دلته سوال راځي چې ته په عقیده کې ابو منصور ماتوریدي پسې ځي او په فروع کې امام ابو حنیفه پسې نه ځي، دینه معلومیږي چې په عقیده کې یا د امام ابو حنیفه عقیده خرابه ده او فاسده ده، باطله ده، او یا ستا عقیده باطله او فاسده ده. دینه معلومیږي چې د دیوبندیانو عقیده باطله ده او فاسده ده، ځکه هغه امام ابو حنیفه رحمه الله پسې نزي په اصولو کې. دا دریم کتاب د زما د اسلامونو ډیر مهم کتاب دی او چا دا کتاب لیکلی دی دوی ورته حکیم الاسلام وی. کتاب نوم دی مسلک علماء دیوبند حضرت مولانا قاری محمد طیب دوی ورته حکیم اسلام وی. دی دا لیکلی دی صفحه نمبر 9 وإسلي علماء دیوبند کا مسلک تمام متکلمین کی عظمت کے ساتھ امام ابو منصور ماتوریدی کا اتباع ہے. او تاسو به ان شاء الله زما د اسلامونو حقیقت به واضح شي چې دا امام ابو منصور ماتوریدی څوک دی. د ځینې عقاید د جهمیو او د معتزله عقاید او د بعض عقاید دا باطل او ګنده عقاید. نو تاسو به ان شاء الله په بیر درس کې دا واضح شي. دا اول درس او زموږ ان شاء الله دینه بعد نور درسونه به او دا یو ضروري خبره ځکه زما د اسلامونو دا یاد ساتئ. مونږ چې دیوبندیان یادو نو مونږ زنانه، ماشومان او بوډاګان، زمینداران، عوام دا بالکل نه یادو. مونږ د دو مفتریان، استادان، علما، مولیان دا یادو او عوام چې دي هغه صحیح حنفیان دي.